اوس مهال د هیواد په ټولو ګمرکونو کې سوداګریز توکي پر ټاکلي وخت او پوره چټکتیا سره طی مراحل کیږي. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د هیواد ټولو ګمرکونو ته لارښوونه کړې چې ټول سوداګریز توکي پر خپل وخت او په چټک ډول طی مراحل کړي. اوس مهال د هیواد ځینې ګمرکونه 40 ساعته فعالیت لري او پاتې نور یې تر هغه وخته ګمرکي چارې ترسره کوي چې په ګمرک کې سوداګر یا د هغه استازی د طی مراحلو لپاره حاضر وي. هغه سوداګریزې محمولې چې طی مراحل یې وروسته پاتې کیږي لامل یې د استعلام د ځواب په ترلاسه کولو کې ځنډ دی. د ګمرکونو لوی ریاست رهبرۍ ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد په ګمرکونو کې ګمرکي چارې په پوره روڼتیا او له ځنډ پرته ترسره کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو طی مراحل په لاندې ډول ترسره کیږي. کله چې سوداګریزه محموله د ګمرک دخولي دروازې ته ورسیږي، د موټر او توکو مشخصات په انکس سیستم کې ثبتیږي. له ثبت وروسته محموله د وزن معلومولو لپاره تلې ته استول کیږي او بیا ګدام ته لیږدول کیږي. له دې پړاوونو وروسته د توکو نمونه اخیستل کیږي چې یا د نمونه بیا د تایید په موخه د استعلام له لارې اړوندو ادارو ته لیږل کیږي. د بیلګې په توګه که وارد شوي سوداګریز توکي خوراکي یا درمل وي، نو د عامې روغتیا وزارت اړوند ادارې ته د توکو نمونه او استعلام استول کیږي. که چیرې توکي نفتي وي، د کیفیت د کنټرول او نفت او غازو اړوند ادارو ته استعلام لیږل کیږي. همدارنګه که توکي حیواني یا زراعتي وي، نو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اړوند ادارو ته استعلام لیږل کیږي. او که توکي ساختماني وي، بیا د معیار او کیفیت اړوند ادارو ته استعلام استول کیږي. ګمرک تر هغه وخته د محمولې نور طی مراحل نشي ترسره کولای څو چې د استعلام ځواب نه ترلاسه کړي. کله چې د استعلام ځواب مثبت وي، د وخت له ضایع کېدو پرته د ګمرکي کارکونکو له لوري د محمولې پاتې مراحل بشپړیږي او محموله د ګمرک له خروجي دروازې څخه بهر کیږي.